دې ته دې غټي تیږي به راوغستې په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای د شګلو جوخته ورشي او دویم دا چې د پاسه غاړي د تیږي مسیزي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه ده او د حبشي اوسیدونکو دی او مکه مکرمه ته راغلی د مور هم وینځوا او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنگ تور او بدن نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویختیم داسې ګونجي ګونجي او د مکې یو سردار عبد الله ابن جدعان د هغه غلام او داغه ګډي او بيزي به سره ولي. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی نازل شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و الته یو غار و پای کې به نبی علیه السلام او بکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم خودو او دغه رنګ د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومي مشورې وي هغه به دواړو کولې الته بغار کې د خلکو نه پټ ناستو. نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغه دی غر کې بيزي سره ولې ګډي بيزي نو داسې د غرمې د روړې ټیم شنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज وکړو یا غلامو اے الکا هل فی شاتک لبن ستا په دې ګړو بيزو کې سپېښ نه چې مونږ له راکې مونږ ته وسکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بيزي خو وچې دي په دوی کې خو پې نشته دی یو بيزه په کې دا غم معمولی غونته پې کوي خو هغه خو ځان لول وشم اویس کم پغې ز خپل گزاره کوم خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پیجندو چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابو بکر رضی الله تعالی هم پیجندو چې دا قریشی دی. نو دې ګړي کې د بيزه کې هم معمولی غونته کې پیدا هغه زما د پاره دي ځان لول وشم اویس کما خو نن ز تاسو په خپل ځان باندې غوړه کوم نن خیر دې تاسو وسکه زدي وګه پاتې شم زه به گزاره وکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویاله هغه کومه بيزه ته دي خورا ولا نو بلال رضی الله تعالی عنہ دغه بيزه چې کوم لنګ بيزه واغې د سټونی و د نبی علیہ السلام خواله راوسته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل مرګری راځه. بلال رضی الله عنه ویل وته چې په کملوخ کې دا بيزه لو شغلوخه خوراکه نو داسې د لرګي یو کاسه وا ناغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور کړه. نو حدیث مبارک کې راځي وي نبی رسول الله د بيزي په دی غولان داسې لاس وخو چې وخونو شروع وکړه نو کاسه تی د پيو ډکه کړه چې کله کاسه د پيو ډکه کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کوي دا اوسکا هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته اوسکا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کاسه د پيو په سر راواړه ولا وېسکل پي بیا چې کاسه بيزي ته ونی ولا بیا ته د پيو نه ډکه کړه نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وسته اوسکا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په وسکل نو چې بیا وته کاسونی ونه بیا ته په یو ډکه کړه نو بلال رضی الله تعالی عنہ وسته د په وسکا نو بیا بلال رضی الله تعالی عنہ په وسکلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعوت ورکو یلکه وته یو کار نه کوي وېسو وکما وېزه د الله پیغمبر يم په ما باندې ایمان راوړه کنه نبی علیہ السلام ورله دعوت ورکو زه د الله پیغمبر يم ته په ما باندې ایمان راوړه کنه نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دی راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ځم چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه کیږي یو الله کون کې دی د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره می تاسو ته راوړي او محمد رسول الله صلی الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل دې خبره کې خو د رښتینواله زکه شته دی چې دا بيزي دا پې ډېر وکړو دا خو دوره پې نه کړي خو درې کاسې پې وکړو
داسې چل دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا د هر پیغمبر معجزه وي، د هر یو پیغمبر معجزه وي، او دا زما معجزه و چې الله تبارک وتعالى ته وښودله. بلال رضی الله تعالی ته وی زه پتا باندې ایمان راوړم، زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بلال ایمان خو دې راوړو، وګوره چاته غږ ونه کې، دا خبره پټه ساته، ابتدایي وخت یې اسنه چې مشکلات راته جوړ کې. بلال رضی الله تعالی فرمایلی ټیک د چاته غږ نه کومه. ګړي بيزي چې کوړه وشړلې، اوس عبد الله ابن جدعان چې کوم د سردار او مالک وو، هغه چې ګړو بيزو ته وکتل، اوس ګړي بيزي داسې سربي دي، مړی دي، تشي پورته پراته دي. اوس هغه لنګ بيزي ته وکتل، داغه غولان زدا سي د پيو بیا را پړسېدل دا. هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دی په ګډیر خپل ماړه کړی دي، زید مونته بیا د پاره چم ګډه بيزي شړې دغه طرف ته شړ، خو بل چاته خیا مګوره ګډه بيزي دغه طرف ته شړه. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی عنہ دغه طرف ته بيزي را شړلې، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو، او شریعت په ازدکو، دین اسلام په ازدکو، د خلکو نه په پټه باندې. خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو غیر چا پیرا، نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنه، نو په خانه کعبه کې به بوتان پراته و، دا حرم خو د بوتانو ډک و. نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا وکتل، نو څوک په نظر نه راتلو، نو داسې توکانې په یو بوت باندې ورته کړی، هغه یو بوت لاړې ورته کړی، وی توپ شو پتا سو د لعنت شډیر خلک گمراه کړي دي. اوم خو خلک په خپل لاسو باندې جوړ کی، او بیا درته سجدي کوي، او بیا در نظامن غواړي، او مالونه غواړي، او مصیبتونه در نه ایمان لري کا سوالونه در نه کوي. نو اوم خو په خپل لاس باندې تراشي، هم در نه بیا حاجتونه غواړي، وی توپ شو پتا د لعنت شي، هغه بوت لاړې ورته کړی. د چاولي دو چې چاولي دا خبره ابو جهل ته وکړه، وی هغه بلال غلام نه دی، د عبد الله ابن جدعان هغه غلام. دا خبره ابو جهل ته چا وکړه، وی دا بلال غلام نه دی، دا عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی، هغه نن دا چلو کو په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کړی. ابو جهل وی ښا ابو جهل چې دې خبرې نه خبر شو، راغی په عبد الله ابن جدعان پسې رده چې کوم مالکو، وی تم صاحب شوی، نعوذ بالله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بی دین وی، نو چې داغه بس ملګری نو دا بی دین شوی دی. نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صاحب شوی، او تام لات او منات او غزا دې پرې خودل، او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه. نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا څه خبرې کوي، دا تا ته چا ویلي دي، په ما باندې دا شک مکوه، او که اوس غواړم نو سلو خان به د خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما، زه خو د هغوی دومره عزت کوم، او ته ما ته وایي چې تا لات منات پرېښي، خپل بوتان دې پرېښي دي. نو ابو جهل ورته چې تا نه دي پرېښي، نو ستا د غلام ولې پرېښي دي؟ څنګه زما غلام پرېښي دي؟ وی ستا غلام نن په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کلي دي، نو چې دی ثابت شوی دی، د غلام دومره څنګه همت کې دی شي چې مالک اجازت نه وي، خو دا ورسره ستا لاس دی ځکه که نه هغه ثابت شوی دی. وی ښه زما غلام دا چل کړی وی، او عزت نه یم خبر، اوس په زه خوښ شم. روایاتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې د کوم سردار په دې ظلمونه شروع کړ، خبره په مکه کې خوره شوه چې بلال ایمان راوړی دی په نبی علیه السلام، ثابت شوی دی، بس ظلمونه یې پې شروع کړو. نو په مکه کې یو سردار ډېر ظالم و، د هغه نوم امیه ابن خلف. دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه، دې ته نشي سمولی، دا بلال ته مال راکړه، دا ته نشي سمولی، مال یې راکړه. هغه ورته ویله دا مصیبت زما نه لري که ته یې واله. نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنه واغست، چې واغستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړي دي، تاریخ لیکي، تاریخ وی په شګو کې به سم لو، په شګو کې د مکې په شګو کې، او د عربو څومره تیز نور دی، هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي، وی په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپه نشي کېښودی، د پیزار دا تلې ویلي کوي، او پیزار ته دي چې هغه شګه رادن نه شو په غرمه کې که نه دا خپې درله پولې کوي، دومره ګرمه شګی اخ اور ورېږي دلته سم، د مکې ګرمي خو ډېره زیاته ګرمي ده. نو بلال رضی الله تعالی به سارا ته وستو په دې سره غرمه کې دا شګې چې د اور په شانتي بسرې شوي داسې به تودې وي، په دې باندې به دا بلال رضی الله تعالی سمله